سلامونه ملګرو، یو ځل بیا بلې ویډیو ته. یو سوال دی، وایي دغه شان یو جرثقیل دی چې هغه د تعادل لپاره 20 ټنه قوه دې ځای کې وصل شوې ده. وایي که چېرته دغه د پي قوه په ده پورې وتړل شي هم دا باید د تعادل په حالات کې پاتې شي، او که دغه د پي قوه نه وي هم دا باید د تعادل په حالات کې شي. په داسې حال کې چې تاسې دغه د کیو څومره قوې ته ضرورت دی تر څو په دواړو حالاتو کې دا په تعادل کې پاتې شي، او د ایکس فاصله څومره یې باید چې تر څو دا د تعادل د حالات څخه ونه وځي. که پی قوه یي او که نه باید موږ کیو داسې ډیزاین کړو چې تر څو دغه جرثقیل د تعادل په حالات کې پاتې شي او دا سرچپه نه شي. موږ څنګه کولی شو دا فاصله پیدا کړو؟ لومړی قدم کې تاسو فکر وکړئ چې دغه د پی قوه نشته دی. دا د پی قوه څنګه دی؟ نشته. نو موږ تعادل لیکو چې کیو سمیشن ام در نقطه ا دې ځای کې موږ مومنټ څنګه کوو؟ صفر کوو. لیکو چې دا مساوي صفر. دې معادلې نه استفاده کوو. دواړه خواوې نه څنګه کوو؟ لیکو نو کیو ضرب تر دې ځای پورې فاصله څومره ده؟ ایکس. ډایرکټ کاته کوم مساوات نه اړوم، اگر اعظم لیکم چې دا خوا سیم نشته دی او تر دې ځای پورې فاصله څومره ده؟ در دې ځای پورې 1 جمع 15 شپږ. نو لیکم چې 20 ضرب د شپږو. صحیح ده؟ کیو ایکس به مساوي شي 20 ضرب شپږ 100. دې ته موږ وایو چې یوه معادله شو. اوس داسې فکر وکړئ چې دلته دغه د پی قوه شتون لري. پی قوه شته دی، موږ په بي نقطه کې ورته څنګه دی مومنټ نیسو. نو نیسو چې سمیشن ام د نقطه بي دویم ځل تاسو په کوم ځای کې مومنټ نیسئ؟ په بي نقطه کې. دا مساوي د صفر سره. د بي په نقطه کې چې څومره مومنټونه دي هغه موږ څنګه کړه؟ صفر کړه. راځو اوس وایو چې کیو ضرب د ګوره یو خو ایکس چې بل دغه 15 متره فاصله شو، ځکه د بي خواته ځو. نو لیکي چې ایکس جمع 15 سره. صحیح شو؟ دا به مساوي شي د چیز سره پی دغه نقطه چې دا موږ سره څو ده؟ 20 ده ضرب تر دې ځای پورې فاصله دی څو ده؟ 10 او جمع 20 دغه ده که نه؟ صحیح ده؟ 20 ضرب د دې ځای پورې فاصله څومره ده؟ 1 ده. دغه د مساوات اخوا دې خوا چې کوم قوې په نظر کې نیول کېږي منفي ما ډایرکټ معادله تعادل معادله ولیکله، تاسې کولی شئ چې هسې جوړه کړئ. نو موږ لیکو چې کیو ضرب ایکس او جمع 15 کیو دا مساوي شي 20 ضرب 10 200 او جمع 20. نو موږ دلته د کیو ایکس په ځای دغه معادله څنګه ده؟ وضع کوو. 120 کیو ایکس مساوي دی 120 دی. 120 جمع 15 کیو دا مساوي شي د 220 سره. دلته به موږ کیو پیدا کړو. 120 به خوا واړو چې منفي شي څو به پاتې شي؟ 100. 100 چې په 15 تقسیم کړو څو راځي؟ څو پاتې کېږي؟ 20. نو 20 ټنه کیو قوه به څومره باید؟ 20 ټنه. ورپسې راځو د ایکس فاصله پیدا کوو. دواړو چې دغه فاصله څومره ده همدا کیو راخلو په دغه لومړی معادله کې وضع کوو. لیکو چې کیو څو دی؟ 20 ضرب د ایکس مساوي کېږي 120 سره. دواړه خواوې ایکس مساوي کېږي د ایکس په ضریب وشو په 120 چې دا تقسیم کړو څو به شي؟ ایکس 120 چې په 20 تقسیم کې شپږ. نو شپږ فوټه به څنګه شي؟ د ایکس فاصله شي موږ سره او دغه عمره څنګه دی؟ 20 ټنه به قوه شي. نو 20 ټنه قوه په شپږ فوټه فاصله کې باید دلته وزن واچول شي تر څو دغه جسم دغه جرثقیل د تعادل په حالات کې پاتې شي. بیا هم که نور سوالونه در سره و موږ سره د سید نصرت یا انجینر سید سمیع الله نصرت پر آی ډي را سره پاتې شي او موږ تعقیب کوي د نورو ویډیوګانو لپاره.